نوکۍ کریسمس ته څو ورځې پاتې وې چې یو پلورنځي ته لاړم تر څو خپلې کوچنۍ لمسۍ ته نوکۍ واخلم. همدا و چې په یوه کوچني هلک باندې مې سترګې ولګېدې چې یوه نوکۍ یې په غېږ کې نیولې او هغې مېرمنې ته چې ورسره وه ویې ویل ترور جانې، خو ښځې په ډېرې بې حوصلګۍ ځواب ورکړ جیمي په دې پیسو نوکۍ نشو اخیستلی. ښځه د دې خبرې لیکولو وروسته د پلورنځي بلې برخې ته لاړله. په ډېرې ارامۍ مې له هلک څخه پوښتنه وکړه نوکۍ د چا لپاره اخلې؟ د کینې له مخې یې وویل د خپلې خور لپاره، مګر غواړم چې مور ته مې ورکړم تر څو دا ډالۍ مې خور ته وروړي. ومې پوښتل خور دې چېرته ده؟ هلک ځواب راکړ خور مې خدای جل جلاله ته ورغلې ده، پلار مې راته وایي ښایي مور دې هم ډېر زر الله جل جلاله ته ورشي. هلک خپل سر ښکته کړ او د نوکۍ په ویښتانو یې لاس راتېر کړ. لکه څنګه یې د هلک پام نه و، لاس مې خپل جیب ته ښکته کړ او یوه اندازه پیسې مې ترې رابهر کړې. له هغه څخه مې وپوښتل غواړې چې یو ځل بیا دې پیسې وشمېرم؟ ښایي بسنه وکړي. هغه په ډېرې نه لیوالتیا خپلې پیسې ماته راکړې او ویې ویل فکر نه کوم چې پوره شي، ځکه چې ترور مې څو ځله شمېرلې دي مګر ډېرې کمې دي. ما د هغه د پیسو شمېرل پیل کړل. وروسته مې ورته وویل دا پیسې خو ډېرې زیاتې دي، هرومرو کولی شي چې نوکۍ پرې واخلې. هلک په ډېرې خوشحالۍ وویل آه خدایه ډېره زیاته مننه چې زما دعا دې واورېده. وروسته یې ما ته مخ راواړوه او ویې ویل زه غواړم چې د خپلې مور لپاره هم یو سپین ګل واخلم، ځکه چې د مور مې سپین ګل ډېر خوښیږي. آیا په دې پیسو باندې چې الله جل جلاله رالیږلي کولی شم ګل پرې واخلم؟ له سترګو مې اوښکې د ګریوان په لور لارې جوړې کړې. پرته له دې چې ورته وګورم ومې ویل اوهو ګرانه، هر څومره چې وغواړې کولی شې خپلې مور ته د ګلانو واخلې. څو دقیقې وروسته یې ترور بېرته راوګرځېده. ژر له هلک څخه لرې شوم او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مې ځان پټ کړ. د هغه هلک فکر مې د یوې شېبې لپاره هم له ذهنه نه لرې کېده. ناڅاپه یو خبر راپه یاد شو کوم چې تېره اونۍ مې په ورځپاڼه کې لوستی و. یوې لرۍ یوه مور او یوه لور ووهله. لور ځای پر ځای مړه شوه او د مور روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ و. د هغه ورځې په سبا روغتون ته لاړم تر څو خبر ترلاسه کړم. د بدو پیښو پر استازي ما ته وویل ځوانې ښځې تېره شپه له دې نړۍ سره د تل لپاره مخه ښه وکړه. هېڅ نه پوهېدم چې دا پیښه له ماشوم سره تړاو لري او که نه. عجیب احساس مې درلوده او پرته له کوم دلیله کلیسا ته لاړم. د کلیسا د تسلیت په مراسمو کې یو تابوت ایښی و چې د تابوت پر مخ یوه نوکۍ، یو سپین ګل او یو انځور ایښودل شوی.